او که چا دا سوال در باندې وکړي چې ولې عادت د انسان دا دی چې یا چای جواب وکړي یا چکر وکړي باره د شا د خوا ورته وګوري چای جواب ته هم د شا د خوا ګوري چکر ته هم د شا د خوا ګوري جواب دا دی چې آدم علیه السلام چې کله د جنت سره شوه نو خو په هغه زمانه کې بولي و چکر نه و د چې په دنیا کې ضرورت ورته پیدا کړي ولاړې ساراګشت ته ساراګشت چې وکړي چې راولاړ سو باره دی تر شا ورته وکتل چې دا څه شي درڅه پاته سوله بس دغه عادت چې دی دا یو قاعده و عادت یې په اولاد کې پاته سول نو اوس د آدم علیه السلام اولاد چې کله یا بولي وکړي یا غټ قضایي حاجت وکړي خامخا تر شا ورته ګوري دا یې جواب دی فتاوای ظهیریه 915 صفحه او که چا سوال وکړي چې څه حکمت دی په دې کې چې مور پر بچی باندې ډیر شفقت لري تر پلار دونې شفقت نه لري لکه مور جواب دا دی چې د مور اوبه چې دي هغه د مخ د خوا سره راځي د تویو څه چې هغه وزړه ته نږدې دی زړه چې دی هغه محبت ځای د زړه د ځای د محبت دی زړه او د پلار اوبه چې دي هغه د ملا سره راځي هغه د زړه څخه ډېرې لرې دي نو ځکه دا د مور مینه ډیره ده چې د مور اوبه د زړه څخه نږدې را روانې دي چې هغه محل د محبت دی محل د مینې دی او د پلار اوبه چې دي هغه لرې دي په دغه وجه باندې د مور مینه تر پلار ډیره او ډیر خلک دغه سوال کوي چې بچی ولې د نسب ته د پلار ځي د مور و نسب ته نه ځي کالک وي که نجلۍ وي نسب یې په پلار پسې ځي او په مور پسې نسب نه ځي په دې کې څه حکمت دی او حال دا دی چې د مور او د پلار د دواړو د اوبو څخه بچی پیدا شوی دی جواب دا دی چې د پلار اوبه چې دي په هغې سره د مور اوبه چې دي په هغې سره حسن و جمال و چاغوال و ډنګرول د هغو څخه پیدا کېږي دغه شان چې دي دا دوام نه کوي بلکې دا لږېږي و ډېرېږي و ځایلېږي او د پلار اوبه چې دي د هغو څخه هډوکي و پلې و رګونه یا هغه شان جوړېږي چې هغه په عمر کې نه ځایلېږي نو په دغه وجه سره نسبت د نسب و پلار ته کېږي و مور ته نه کېږي